تیر کلاس کې موږ تاسو په ریګولیټي باندې وغږېدلو. نن راځو په نن کلاس کې په آرډر بلاک باندې غږېږو او په انډیکیټر باندې خبرې کوو. صحیح ده. آرډر بلاک موضوع عموما چې کله مارکیټ ته نوې پیسې راشي په مارکیټ کې یو حرکت منځته راځي. صحیح ده. موومنټ منځته راځي، دې ته آرډر بلاک ویل کېږي. سمه ده. یا چې مارکیټ نه یو نوې پیسې ووځي آرډر بلاک منځته راځي، یا یو نوې پیسې مارکیټ ته راشي یا یو نوې مارکیټ نه پیسې ووځي، خرڅونه منځته راشي، هغې ته آرډر بلاک منځته راځي. نو آرډر بلاک بس صرف هم دومره زده کړئ او نور دومره څه پکې نشته. ښه، آرډر بلاک ده. تاسو وګورئ مثال یو ټیم کې مارکیټ کوم ځای کې چې آرډر بلاک وي هلته په لوور ټایم فریم کنسولیډیشن موجود اوسېږي. چې موجود وي کنسولیډیشن موجود اوسېږي. کله چې مارکیټ حرکت نه کوي، مارکیټ کې پیسې مطلب ډېره ښکته پورته نه کېږي، بیا مارکیټ کنسولیډیشن کې وي. نو همدغې کنسولیډیشن نه چې مارکیټ ووځي آرډر بلاک منځته راځي. چې راځي آرډر بلاک منځته راځي. اوس که زه داسې وغږېږم، ګورئ مارکیټ پورته شوی، مارکیټ راغورځېدلی، دمې څنګه شو مارکیټ دی جنه بره لاړه. ښه، هوبهو د همغه ډیمانډ او سپلای غوندې یو خاصیت د ډیمانډ او سپلای پکې ده. ښه، دا ډیمانډ او سپلای چې کوم ځای کې وي دا خپله آرډر بلاک وي. نو یو ویلډ آرډر بلاک شی وي چې همغه فیر ویلو ګیپ موجود اوسېږي، بریک اف سټرکچر وکړي، دا خپله شی وي، دا خو ما سره آرډر بلاک زون اوسېږي. ایندا زون اوس هم ما سره آرډر بلاک ده، هم شی ده ډیمانډ زون هم ده ما سره. چې ده او بي پلس چې ده ډیمانډ ده. ښه، چې کوم صفتونه موږ د او بي لپاره د ډیمانډ لپاره وویلې چې فیر ویلو ګیپ وي، بریک اف سټرکچر اوسېږي، نو هغې ته موږ څه وایو ډیمانډ سپلای، ډیمانډ ورته وایو که نه. نو همدغه چې د مارکیټ کې ډېره پیسه راغلې، پرایس څنګه کړې ده، پرایس یې بره پوش کړې ده، همدا آرډر بلاک هم ده. ٹھیک شو، دې ته آرډر بلاک هم وایي. یعنی یو خاصیت د آرډر بلاک او د ډیمانډ څنګه د سره یو شان ده. په کوم ځای کې چې ډیمانډ وي هلته به څه وي آرډر بلاک هم موجود اوسېږي. ځکه ما تاسو ته ویل چې مارکیټ ته چې ډېره پیسه راشي آرډر بلاک منځته راځي، د بای طرف ته هم او سیل طرف ته هم آرډر بلاک منځته راځي. اوس ځکه دا په لوور ټایم فریم کې وګورم، دغه ساحه دا زون که په لوور ټایم فریم کې وګورم نو ما سره به څه وي، ما سره به کنسولیډیشن کې موجود اوسېږي. فرض که دا ما سره چې ته اوسم لکه زه اوس مارکیټ داسې ده. ښه، مارکیټ داسې روان ده، بره ځي، بره مارکیټ ځي. دوی مارکیټ څنګه کېږي، مارکیټ بېرته ډراپ کېږي. څه کېږي، مارکیټ را ډراپ شي. د دې چې نه بېرته مارکیټ څنګه شي، بېرته بره لاړ شي. اکثر داسې په یو کینډل باندې جوړېږي. ښه، چې که تاسو وګورئ په یو موو کې مخالف کینډل منځته راشي او بېرته پرایس څنګه شي په همغه جهت لاړ شي، نو همدغه زون چې ده آرډر بلاک زون ده. کومه ساحه، دغه ساحه ویني، دغه ساحه همدا کینډل چې ده آرډر بلاک ده. ولې؟ ځکه دلته بېرته مارکیټ ته چې وشو بولش آرډر بلاک ده. ښه، چې ده بولش آرډر بلاک ده. ولې؟ ځکه مارکیټ ته بېرته غټه پیسه راغله. چې راغله بېرته مارکیټ ته غټه پیسه راغله او مارکیټ یې څنګه کړه بره خواته بوته. ګوره مارکیټ ډاون خواته راغورځېده که نه، خو یو دم چې شو بېرته مارکیټ بره لاړو، ښکته راونه غورځېده. چې ښکته راونه غورځېږي همدغه زون کې آرډر بلاک وي. اوس که دا H1 وي څه وي، که دا H1 وي کوم ټایم فریم کې دا وي، که دا H1 ټایم فریم اوسېږي، یا 4 هاور ټایم فریم اوسېږي، چې اوسېږي که دا H1 وي، ها یعنې دا هر کینډل چې دا یو ساعت ده، ټایم فریم خبرې کړې وې که نه،
دا اوس H1 ټایم فریم د موږ سره ها نو دغه زون که زه په لوور ټایم فریم کې وګورم دلته به څنګه وي مارکیټ به دلته کنسولیډیشن کې وي چې وي کنسولیډیشن کې به وي دغه زون کې د کنسولیډیشن نه وروسته مارکیټ څنګه شو چې پیسې پکې راغله پیسې داخله شو د غټ بانکونو داخل شول مارکیټ څنګه شو بل لاړه یعنی دا داسې ده ګوره دا که زه په لوور ټایم فریم کې وګورم دا د شکل ده دا سور کوم کینډل چې ده دا خو H1 کینډل ده کنه که دا زه په لوور ټایم فریم کې وګورم په M15 کې وګورم په M5 کې وګورم داسې به وي صحیح شو د هغې نه وروسته څنګه کېږي براتله ده نو ګوره دغه زون کې چې ده مارکیټ کنسولیډیشن کې وي همدغه آرډر بلاک زون ما سره ده چې ده همدې ته شی وایي همدې ته آرډر بلاک زون ده صحیح ده دا فرض کې کوم زون شو دا فرض کې M5 یا M15 شو چې شو M5 کې وګورئ که M15 آرډر بلاک تاسو ټاکلی وي په M5 کې به څه وي کنسولیډیشن کې وي که M5 تاسو ټاکلی وي په H1 په M1 کې به کنسولیډیشن کې وي H4 تاسو ټاکلی وي په H1 کې به څه وي کنسولیډیشن کې وي نو په دغه شکل باندې څنګه ده سلسله د آرډر بلاک خپله کنسولیډیشن زون ده چې کله مارکیټ ته پیسې راغله بس څنګه کېږي پرایس به راځي نو دا M5 کې څه شو مثال دا M5 کې کنسولیډیشن ده چې ده کنسولیډیشن ده دا یو کینډل مارک کېږي نو کوي کې مارک کوو صحیح ده کوي کې هم مارک کوو د همدې کینډل اوس دا ما سره بلش آرډر بلاک ده بیرش د دې په خلاف باندې ده که بیرش وي نو مارکیټ به څنګه وي مارکیټ به ډاون وي څه به وي ډاون مارکیټ به روان وي داسې به وي مارکیټ به څه وي مارکیټ به ډاون روان وي او د هغې نه بعد به څنګه شي بېرته یو اندازه بره به لاړ شي فرض که ویک لري ما سره هلته ممکن ما سره ویک جوړ کړي چې جوړ کړي داسې ویک جوړ کړي بلش هغې نه بعد بېرته څه کېږي بېرته بیرش راوغورځي بس دغه زون ما سره چې شو دا زون ما سره پکې آرډر بلاک زون شو دا به چې وي دا به بیرش وي څه به وي دا به بیرش آرډر بلاک اوسېږي ټیک ده مطلب څه د آرډر بلاک نه په دې زون کې غټه پیسه ده چې ده غټه پیسه ده د بیا لپاره چې قیمت دې زون ته راځي څنګه به کېږي په همغه مخالف جهت باندې بېرته به ځي چې کوم جهت باندې مارکیټ حرکت کړی اوسېږي څنګه چې موږ فیر ویلو ګیپ کې ویلې صحیح ده څنګه موږ سپلای ډیمانډ کې ویلې دا هم په همدې خاطر موږ مارک کوو چې دا پرایس چې بیا لپاره دې ته راشي نو څنګه به کېږي مثال دا اوس پرایس د بره وختو که نه بره لاړو داسې دا په همدې خاطر موږ مارک کوو چې د بیا لپاره انټري پوینټ موږ پیدا کړو چې پیدا کړو د بیا لپاره انټري پوینټ پیدا کړو نو دا قیمت چې بیا لپاره دلته راځي بېرته راغورځېږي دلته به راځي همغه درې خبرې دي یا به فل یا به ټچ کوي دلته ډریل کوي به دلته دا به ډریل شي که منځ ته راشي کانسیکوینټ کنکروچ به شي همغه منځ نه سنټر پوینټ به شي او یا به فل فل کي چې به کي فل فل به کي یا به آرډر بلاک مکمل فیل کېږي یا به نیم فیل کېږي او یا به هم همغه فیرولو ګیپ غوندې ټچ به کوي او بیا به راځي داسې عموما راځي موږ چې کله آرډر بلاک ټریډ کوو نو جنرالي د منځ نه ټریډ کوو چې نه کوو د سنټر پوینټ نه ټریډ کوو آرډر بلاک خو تاسو کولی شئ چې همغه د سر پوینټ نه انټري واخلئ ایس ایل به کوم هلته وي ایس ایل به لاندې وي نو ګوره چې په کوم طرف پرایس وي په همغه طرف بېرته مارکیټ پورته کېږي سمه ده نو ستاسو انټري به څنګه وي انټري لپاره د آرډر بلاک سر نه شروع کېږي د آرډر بلاک لاندې ایس ایل کې ښودل کېږي نور 1:2 ریشیو باندې تاسو ټریډ کوئ سمه ده
دا به د آرډر بلاک د ټریډ طریقه هم شي چې تاسو په کوم شکل باندې آرډر بلاک ټریډ کوي. نو ګوره دا په همدې خاطر موږ مارک کوو چې بیا لپاره قیمت دلته راځي نو بیرته به پرایس ریاکشن کوي ځکه دلته غټه پیسه ده چې دا غټه پیسه ده. ما تاسو ته ویل کړم دا ګوره دا کنسولیډیشن زون کې وي پرایس تر هغې کنسولیډیشن کې وي چې پاور پکې نه وي چې کله دې زون ته بیا قیمت راغورځېږي دلته بیا اخیستونکي ناست دي بیا غټ بانکونه ناست دي بیا غټې کمپنیانې ناستې دي بیا بګ پلایرز ناست دي پرایس نه هغې بیرته براولي. نو دا د انټري خبره شوله. په بیرش کې هم دا شکل باندې ده. په بیرش کې څنګه ده؟ بیرش کې په دې خاطر موږ مارک کوو چې پرایس بیا څنګه شي دې زون ته راشي او زما لپاره د انټري پوینټ جوړ شي. دې نه بعد پرایس څنګه کېږي نور هم ښکته به ورځېږي. سمه ده؟ نو ته به استاد ټول موږ سره د انټري پوینټ دي. ته چې کله چارټ تحلیل کوې نو چارټ کې باید ته اول فیر ویلو ګیپ وګورې آرډر بلاک پکې وګورې سپورټ او ریزسټنس پکې وګورې ډیمانډ سپلای پکې دغه ټول به ته ګورې چارټ تحلیل لپاره چې په هر ځون کې استاد کا آرډر بلاک وکتل چې آرډر بلاک کریټ شوی ده نو ته بس همدا ځون ځان څنګه مارک کا او د بیا انټري لپاره منتظر پاتې شه چې بیا انټري دلته وکړي. ګاټ اټ؟ اوس ګورئ که دا آرډر بلاک چې ته مات شي هو به هو د هغه غوندې د فیر ویلو ګیپ غوندې یا د ریزسټنس او سپورټ غوندې. اوس دا سپورټ ده که نه چې مات شي چې ګرځول کېږي دا به ریزسټنس وګرځول شي هغې ته بیا بریکر بلاک ویل کېږي. څه ویل کېږي ورته؟ هغې ته بیا بریکر بلاک ویل کېږي. همدغه آرډر بلاک ده که اوس دا مات شي نو بیا به څه کېږي بیا به هغې ته موږ بریکر بلاک ورته وایو. څه ورته وایو؟ که چېرته مات شي نو بل نوم بیا څه کېږي بیا به بریکر بلاک شي. تاسو به وګورئ چې کله آرډر بلاک مستقیم څه وخت آرډر بلاک ماتېږي چې کله کینډل په فول باډي سره لاندې کلوز شي. صحیح ده؟ څنګه شي؟ دلته فول باډي سره کینډل لاندې کلوز شي داسې کلوز شي ها نو بیا به آرډر بلاک مات شي. ستا لپاره بیا د انټري ځای نشته ښه بیا به انټري نه کوې. چې کله پرایس په آرډر بلاک کې داخل کلوز شو ته انټري کولی شي. ته به پرایس ته ګورې سمه ده که په پرایس باندې انټري کوې مارکیټ باندې انټري کوې نو ته به کینډل ته ګورې کینډل باید په آرډر بلاک کې کلوز شي. چې کله په کینډل په آرډر بلاک یا په ویک سره کلوز شو یا بل سره کلوز شو یا فول کینډل په آرډر بلاک کې کلوز شو بس تا لپاره انټري پوینټ ده. صحیح ده؟ ته اوس لانګ انټري کولی شي دلته څه کولی شي ته دلته لانګ انټري کولی شي چې تا وکتل چې کینډل په آرډر بلاک کې کلوز شو نو بیا خدای دې وکړي دغه آخر سره پورې راشي ځای دغه ځای پورې راشي او فول کینډل کلوز شي ته بیا هم چې پلان کولی شي ته بیا هم لانګ انټري به همدغه ځای نه پلان کوې. ایسل به د کوم ځای وي ایسل به ډېر شارټ راځي دلته بیا ښه دا بیا ښه انټري پوینټ ده چې ته منتظر پاتې شي مارکیټ ته او کینډل کلوز شو په آرډر بلاک کې بس دا ښه انټري پوینټ ده. څومره کم ایسل راغی بس دا بس تا ایسل شي. خو که چېرته کینډل یا کینډل په ویک سره هم کلوزېږي هلته ښه ودې کته چې په ویک سره هغه شو ته به دا فکر نه کوې چې والا دا کینډل مات شو دا سویپ شو سمه ده لیکویډیټي سویپ دلته منځته راغی دا لیکویډیټي سویپ دا لیکویډیټي سویپ شوله چې لیکویډیټي سویپ کېږي مطلب څه چې همغه ټرند ده چې کوم مارکیټ روان ده ښکته نه غورځېږي ښه چې هر کله دا وزون ده ما سره که نه په ویک سره مات شو نو په ویک سره ماتوالی کوم د تشویش خبره نه ده چې ویک سره هر څه مات شو مطلب لیکویډیټي سویپ شوله. څه مطلب دلته ایسل ایښې وي د خلکو ایسل یې وخوړلی بېرته مارکیټ څنګه شو په خپل ډایرکشن روان ده. نو په دغه شکل کې هم ته لانګ انټري کولی شي دا چې وکتل په آرډر بلاک کې پین بار راغی چې پین بار راغی نو ته بس لانګ انټري وکړه. هغه وخت ماتېږي چې کله دا داسې کلوز شي چې داسې کلوز شو نو بیا ته انټري نشي کولی بیا به انټري نه کوې بیا به چېشته منتظر پاتې کېږي بیا به همدغه زون سات شي بریکر بلاک به شي بیا به دې زون ته بېرته منتظر پاتې شي چې ریټیسټ شي د ډاون یو ټریډ خو دې مس که نه. اوس دلته دوه خبرې دي که ته چې ته مارکیټ ته ناست وې خو ته تاوان نه بچې که تا چې ته لیمټ یې ښایي لیمټ دې ختم شو صحیح ده بیا چانس چې ده چې ته په دې مارکیټ ما لیمټ زما لیمټ یې وخوړه ته باید منتظر پاتې شي تر څو
رټیس شي. ولې ځکه بریکر بلاک شو. بریکر بلاک شو نو بیا به سیل ته منتظر پاتې شي چې بیرته مارکیټ دا رټیس کی نو به د سیل پوزیشن په ووهي او 1-2 ریشیو به کېدی ورته ډایرکټ دا 1-2 ریشیو پروفیټ درکې درته او که چېرته ستا په ښه لاړه بره خو بیا خو صحیح ده بیا ټیک ده سمه ده. نو دا وګوره دا راښکته شو زه بیرته منتظر پاتې کېږم چې څنګه شي چې دا بره وخیزي. زما ټریډ به کوم ځای کې وي؟ زما ټریډ به دا وي چې مهرباني خبر ده اوس یې زده کوو د کلاس اخر کې زده کوو. زه خو هم دا کان درس وی کلاس اخر کې مکمل دا میز هم تغییر کوو. دا بلنه کوي غالبا کار به کوي خیر دی ولس تقریبا نه قیمت کو وګورو قیمت نور هم ډاون روان ده. ها دا وګورئ دا قیمت نور هم خطر راغورځي پته نه لګي دا به څه وخت رټیس کوي بیته دا به څه وخت دا بیته رټیس کوي دا پته نه لګيږي. خو همدا زون ما سره چی شو همدا زون ما سره د بیا لپاره د انټری پوینټ شو. ها دا پرایس مس روان ده ګوره پرایس ورزیدون کې ده ډاون ټرند روان ده مسي صحیح شو پرایس راغورځيږي چې پرایس راغورځيږي نو دا زون ما سره په دغه ځکه آرډر بلاک موجود شو ټیک ده. نو دا ما سره بیرش آرډر بلاک شو بیا لپاره دا پرایس دلته زی بیا باغینه بعد نور ډاون راغورځيږي یا بریکر بلاک جوړیږي او یا همدغه آرډر بلاک شي کوي ریسپیکټ کیږي. تاسو دوه آپشن دلته لرئ یا لیمټ ټریډ کوئ او یا هم مارکیټ ته منتظر پاتې کیږي ټیک ده. اوس دا وګوره زه مارکیټ ته منتظر پاتې شوم پرایس دلته راغی چې پرایس راغی نو مال پر څنګه د خد انټری چانس چې زه انټری وکم. دا ټول نه انتقالېږي. دا وګوره بیت مثال رټیس شو چې بیت رټیس شو نو هدف چې دا بریکر بلاک شو کنه ګوره آرډر بلاک وو بلش آرډر بلاک وو خو پرایس څنګه شو بریک کې هغه نه بعد بیت رټیس شو دا اوس بیرش آرډر بلاک نشو دا بریکر بلاک شو صحیح ده مطلب دا موږ سره بلش آرډر بلاک خو بس مات شو چې مات شو نو بیت ریزिस्टेंस په توګه باندې کار کوي موږ سره got it دا موږ سره شو د آرډر بلاک مفهوم ده صحیح ده. نو که تاسو اوس دلته وګورئ چې په هر ځای کې مثال موږ سره پرایس نیم نه راغورځېدلی موږ سره آرډر بلاک موجود اوسېږي. اوس تاسو وګورئ چې پرایس څنګه شوی ده دلته هم بیرته پرایس راغورځېدلی ده دا هم ما سره آرډر بلاک ده که منځ کې تاسو یو کینډل فقط یو کینډل اخلو منځ کې دا 4 اور ده چې همدغه شکل مخ ته موږ ویسو. دا وګورئ چې پرایس څنګه شوی ده پرایس پورته شوی که نه له دغې ساحې دا وګوره دغه زون وګوره دا زون وګوره دا ټول ما سره آرډر بلاک دي. دا چې ده ما سره اوس دا ما سره آرډر بلاک ده ټیک ده. خو تاسو وګورئ همدا زون موږ ځو په کوچني ټایم فریم کې ګورو تاسو وګورئ دلته به څه وي دلته به کانسولیډیشن موجود اوسېږي. دا وګورئ ټول کانسولیډیشن ده خیال ده ورته څه ده کانسولیډیشن ده. دا وګورئ چې تمام میږي تاسو ډیټ کمرته همدا زون څه ده کانسولیډیشن زون نه ده دا ټول څنګه همدا ځای ته کوم ځای و دا ټول د سا کانسولیډیشن ده. دا وګوره نور په M5 کې وګورئ التپلا کانسولیډیشن زیات اوسېږي. دا زون څه شو لري وکنه دا وګورئ د کانسولیډیشن نه بعد موو منځ راغلی صحیح ده. موو څنګه وي د کانسولیډیشن نه بعد منځ راځي چې وروسته منځ راځي نو حتما ډیره پیسې دغه وخت کې راځي چې کله مارکیټ ته ډیره پیسې راشي نو بیا مارکیټ د حرکت کوي صحیح شو. نو دا د آرډر بلاک مفهوم ده تاسو کولای شئ په H1 کې به تاسو دا مازان نه مارکوي په چش کې
دا به تاسو که تاسو غواړئ چې آرډر بلاک ټریډ کوئ نو H1 ته به راځئ. چې ته به راځئ په H1 کې به آرډر بلاک ځان ته مارک کې. نو اوس ما ته ویل سپلای او ډیمانډ هم ځان ته مارک کولی شي. په موف کې منځ کې چې کوم موف راځي هغه هم ځان ته مارک کولی شي. ټیک ده. اوس دا زه وګورم دلته کنسولټیشن ده، دغه ځینه هم اوس ما سره آرډر بلاک موجود ده. دا وایي دغه ځینه پرایس څنګه شوی مکمل لاندې راغورځېدلی ده. کنسولټیشن ده که نه H1 ده، خو دا فرض دا په کوم ورځ کې دا د H4 آرډر بلاک راځي که نه، ځکه کنسولټیشن زون ده. نو دغه ځینه هم پرایس څنګه ده ما سره راغورځېدلی، دا هم آرډر بلاک راځي. موف کې هم آرډر بلاک ده. تاسو په منځ کې د یو ډاون ټرین چې وي هلته هم تاسو آرډر بلاک اخیستلی شئ. دا وګوره دا زون اوس وګوره دا زون چې ده اوس ما سره دا زون ما سره آرډر بلاک ده. دا وګورئ دا سهه ما خبره وکړه که نه پرایس راغورځېږي د حرکت څنګه شو بل کینډل منځ ته راغی، د مارکیټ خلاف کینډل منځ ته راغی. چې خلاف کینډل منځ ته راغی د ټرینډ همدا زون ما سره چې ده آرډر بلاک ده. اوس تاسو وګورئ دې آرډر بلاک نه څه جوړ شوي دي؟ بریکر بلاک جوړ شوی ده. صحیح ده؟ دې نه څه جوړ شوی ده؟ دې زون نه بریکر بلاک جوړ شوی ده. که دا همداسې حرکت دې ته ورکړو شاید دا بېرته راتلونکي څه شي ریټیسټ ته همدا زون د بریکر بلاک په شکل باندې راشي. دا ما سره آرډر بلاک شو. بس تاسو ګوره دلته آرډر بلاک موجود ده. کنسولټیشن ده که نه چې کنسولټیشن د پرایس راغورځېږي یا بره ځي یا ښکته راغورځېږي هماغسې هم چې ما سره آرډر بلاک دی. د همدې همدا وروستی کینډل څنګه کې ځان سره مارک کې دا به څه شي دا به بیرش آرډر بلاک شي که نه. کوم آرډر بلاک ده؟ بیرش آرډر بلاک ده. بس په دې شکل تاسو اوس ګورئ بلش آرډر بلاک کې بیرش آرډر بلاک کې دا ټول په دې شکل باندې موږ ځان ته ټاکلی شو. یو کینډل کوم کینډل چې اساسي کینډل وي ډېرې کینډلې موږ نه ټاکو. صحیح ده کې اوس دا وګورئ دا موف ده که نه دا کوي موف ده که نه کوي موف کوم ځای نه شروع شوی ده اوس دغه کینډل نه شروع شوی ده. ځان ته هم دغه کینډل مارکوم ځان ته دغه جینۍ دا وګورم تر دې ساحې پورې دا ما سره چې شو اوبي شوله ما سره کومه اوبي ده بلش اوبي ده. ګوره ښه ما په ډیمانډ کې یو خبره کوي تاسو ته ولا په ډیمانډ کې درې خبرې وې که نه بریک اف سټرکچر او فیر ویلی ګیپ او دا شی هم پکې ول که نه خو دې کې هغه شی شرط نه ده دې کې هغه شی شرط نه ده. هغه کې چې کله اوبي هغه راځي چې ډیمانډ راځي نو هلته باید هغه صفتونه موجود اوسېږي خو په دې کې هغه صفتونه که نه وي پروا نه کوي. صحیح شو؟ کوم ځای چې کوي موف راغلی همغسې هم ما سره آرډر بلاک ده. دا له پیل نه هم شروع کېږي د منځ نه هم شروع کېږي په اثر کې هم په هر ځای کې د آرډر بلاک ایجادېدلی شي. اوس دا وګوره بل موف کوم ځای نه شوی دې ځای نه شوی ده نو ما سره هم دا آرډر بلاک دلته بل ده. صحیح شو؟ دا چې ما سره دا ما سره آرډر بلاک ده چې دا هر ځای نه کوي موف راغلی وي همغه چې دا ما سره آرډر بلاک ده. ټیک شو؟ دغه پرابلم خو به نه وي انشاءالله. نو تاسو چې کله مارکیټ چارټ ته راننوځئ په چارټ کې تاسو باید دا سیزونه ځان ته مارک کړئ. آرډر بلاک مارک کړئ، فیر ویلی ګیپ مارک کړئ ځان ته او همداسې دا کوم مسایل چې ټول موږ ویل هغې نه بعد تا ته دا هر یو انټري پوینټ برابروي درته. اوس که مارکیټ ډېر قوي مارکیټ اوسېږي صحیح ده مارکیټ څنګه وي ډېر سټرانګ مارکیټ اوسېږي چې کله مارکیټ سټرانګ وي تا نه بیخي سپورټ لرې ده. دا وګوره سپورټ دلته ده که نه اوس دا وګوره سپورټ دلته ده دلته سټرکچر بریک کړی ده. دا چې ده ما سره اف وي جي ده که نه یعنې ډیمانډ دلته ده. ښه که زه ډیمانډ ته وګورم ډیمانډ ما سره دلته ده خو که زه اوس دې ډیمانډ ته منتظر پاتې کېږم خو ډېر وخت غواړي که نه څه غواړي ډېر وخت غواړي که نه چې بېرته دا مارکیټ څنګه شي دا خو H1 کې ده که نه ډیمانډ نو آرډر بلاک فایده هم دغه وي د فیر ویلی ګیپ او د آرډر بلاک چې تا ته په هر ځای کې انټري پوینټ درکوي درته چانس درکوي. اوس دا وګوره ما آرډر بلاک کوم ځای کې دلته بل ده دا ده که نه آرډر بلاک که نه دا وګورئ پرایس ته نږدې آرډر بلاک ما سره موجود ده. نو دا وګوره ما سره د آرډر بلاک دلته
زه باید همدې ته منتظر پاتې شم چې دا قیمت څنګه شي راشي دلته دا وګورئ پرایس راغورځېدلی خو فیک آوټ منځته راغلی بېرته مارکېټ څنګه شی مستقیم د همدې ځای نه پورته شوی ده نو ګوره ما ته ښه چانس راکوي آرډر بلاک دلته چې لکه ما ته په هر ځای کې ما ته د انټري چانس راکوي خو که زه اوس ډیمانډ ته منتظر شم ډیمانډ کوم ځای کې و ډیمانډ دلته ده ډېر لرې څخه اوسېږي که نه نو ته باید مارکېټ کې ځان ته آرډر بلاک مارک کړي فیرول ګیپ ځان ته مارک کړه څو تا ته ښه چانس د انټري په لاس درشي زر تا ته چانس د انټري په لاس درشي هلته نو یوازې په سپورټ په ريزسټنس نه کېږي ګوره که ته سپورټ ريزسټنس ته کېنې خو سپورټ خو دا ساحه شو دا سپورټ خو دا زون شو ټیک ده ريزسټنس کوم زون ده ريزسټنس دا ساحه ده څومره جګه ساحه ده ته به ناست یې منتظر ورته نو ډېر زیات به منتظر ناست اوسېږي په دې خاطر د آرډر بلاک یې مونږ ویلې فیرل ګیپ مونږ ویلې چې تر څو مونږ ته په هر ځای کې د ټریډ چانس په لاس راشي صحیح ده دا وګورئ دا زون ما سره چې ده آرډر بلاک ده ما سره که نه له دې زونونه زه مارکینګ کوم تاسو وګورئ بېرته څنګه شی پرایس چې راغلی ورته بریک آوټ نه ده شوی څنګه شوی دا وګورئ دا وګوره پرایس بېرته راغلی ده څومره راورسېدلی بېرته بیرش آرډر بلاک ده که نه بیرش آرډر بلاک و دلته کریټ شو ګوره بېرته مارکېټ راغی ریټیسټ ته راغی چې ریټیسټ ته راغی نو وګوره کینډل کوم ځای کې کلوز شوی ده داخل کې کلوز شوی که نه نو زما لپاره شی و ښه د انټري چانس و دلته ما انټري کوله تاسو ته ما وویل چې کله منځ کې کلوز شي موږ د آرډر بلاک نه بره خپل سیل کړو صحیح ده دا وګوره څومره ښایسته غټ ټریډ ده تقریبا 1.15 ده خدای خبر څو ده دا وګوره او دا وګوره تقریبا 1.5 ریشیو ټریډ راځي ده نو آرډر بلاک فایدې دغه شی دی صحیح ده چې ټول لپاره ټریډ استفاده کړي مشکل شته دی کې دا زموږ تاسو د آرډر بلاک کنسپټ وو سیکنډ موضوع چې کوم زموږ راځي بله هغې ته موږ انډیکیټرز وایو صحیح ده څه ورته وو انډیکیټرز ویل کېږي ورته دا بره وګورئ دا موږ سره په ټریډینګ ویو کې د انډیکیټر سیکشن دا اوس ګورئ موږ چې کوم شیان ویل که نه د انډیکیټر فایده دا شی ده که ته چېرته په مارکیټ کې دا شیان نشي مارک کولی دا زون نشي مارک کولی ځان ته بعضې مسایل مثال ته ځان ته فیرل ګیپ مارک کړي ځان ته آرډر بلاک مارک کړي ځان سپورټ ريزسټنس مارک کړي ځان ته لیکوډیټي مارک کړي ځان ته سپلای ډیمانډ مارک کړي نو راشه د انډیکیټر نه استفادې وکړه صحیح ده په انډیکیټر کې ته کولی شي مثال ټول هغه څیزونه چې ته باید په چارټ کې تطبیق کړي هغه تا ته انډیکیټر په اتومات شکل باندې درته هغه سلیکټ کوي درته خو په انډیکیټر به کار نه کوي انډیکیټر داسې چې مثال دا فارمولې دي دا هیومن میډ دي چې دي دا هیومن میډ دي ښه دا شی نو یو شخص دا جوړ کړی ده دا د یو شخص فکر ده چې دې کې ځای په ځای شوی ده نو تم شخص یې هغه هم شخص ده که په دې باندې ډیپینډ ډېر وکړي مثال تا نه بیا ټریډینګ اصول له منځه ځي او ته بیا څنګه کېږي فوډ سپیډینګ کېږي چې کېږي ورته سپیډ فوډینګ کېږي چې ورته یا که سپون فیډینګ کېږي بیا سپون فیډینګ کېږي ته بیا به کاشو خوراک نه جوړي مطلب هېڅ شی نشي کولی انډیکیټر نه بغیر ته بیا هېڅ شی نشي کولی او انډیکیټر هم 100% صحیح نه اوسېږي ته باید چارټ ځان ته خپل انډیکیټر ته باید په دې خاطر استفاده وکړې چې ته ځان ته زون مارک کړې چې کوم زون تا مارک کړی آیا مثال انډیکیټر تاسو مطابقت لري که نه لري در سره نو خو ته به ډېر ډیپینډ په انډیکیټر باندې نه کوې ته ځان ته دا انډیکیټر آن کولی شي کلیک کولی شي چک کولی شي ټریډ پې هم اخیستلی شي خو ستا باید انالیسس ریل اوسېږي ته باید چارټ ته کښېنې چارټ کې باید خپله ساحې په نښه کړي خپله زون که فیرل ګیپ مارک کوې ځان ته خپله مارک کا خپله زون باید ته مارک کړي فیرل ګیپ باید پیدا کړي همداسې او بي باید ته خپله پیدا کړي سپلای ډیمانډ ته باید خپله پیدا کړي سپورټ ريزسټنس ته باید خپله پیدا کړي دا شیان باید ته وکړي اونلی بعضې فیو انډیکیټرز دي مثال چې هغه باید ته استعمال کړي چې هغه څه دي ایمه دي مثال اوس موږ راځو نو موږ لومړی څنګه کوو لومړی ګوره موږ سره فیورټ ټیک سیکشن ده
دا د انډیکیټر سیکشن د تاسو تراشي د کې لمړی فیوریټ ده صحیح ده مای سکرپټ چې شه ده مای سکرپټ کې تخپل یو انډیکیټر جوړه سکرپټ ورکه هم دا تاسو سکرپټ څنګه وي تا ته اتومات شکل باندې چارت باندې اپلای کیږي خدا چې مثال څوک دی هغه څوک چې دا شی جوړي هغه دا کار کوي پرچیز څنګه دی پرچیز کې د انډیکیټر موږ ساتي چې هغه غسل کیږي بعض ډېری کوي پر انډیکیټر دی خو هغه خلک خرڅي هغه فری نه ورکوي ٹھیک ده هغه خلکو زحمت به وستوي خو هندوستان ولا ډېر زیات خلک دا شی انډیکیټر جوړي غټي کمپنۍ د انډیکیټر جوړي نو هغه به لاک وسیږي هغه به داخلي ټیکنیکل دی او فاینانشل دی دا ټول مسایل دی وساده کې ټاپ دی او ټرندینګ دی او سٹور دی سٹور کې هم هغه استل شي خرازو مطلب دلته ته سرچ کولای شي ښا دا سرچ اپشن ده د کوم انډیکیټر غواړي سرچ کولای شي پدې کې په زرهاو انډیکیټر دي کې موجود دي مونږ کا ټیکنیکل سره ده کنه نو ټیکنیکل کې ګوره استراتیژي نه هم پدې کې راځي تا استراتیژي نه هم خیدر ته او بعض د پیټرن په شکل باندې پیټرن ته خیدر ته په چارت کې دا وګوره آل چارت پیټرنز خي پیرش فلک چارت پیټرن ته خي مونږ چې خبره کړې و چارت پیټرن چې ویلې بلش فلک چارت پیټرن خیدر ته فلک مونږ ویلو کنه نو فلک خیدر ته کپ ان هندل ته خي چارت پیټرن خیدر ته دا درس نه کوي په چارت کې ته په نخا کوي چې مثال دا کپ ان دغه هندل دا د کپ ان هندل چارت پیټرن دا پیاله غوښ شکل داسې وی پیاله غوندې وی عموما ګول غونداسې وی د سکاوس غوندې وی د سکه داسې حرکت کوي داسې راځي بیا راځي بیا نه بعد ډاون راوړځي اوس ته کپ ان هند ول کیږي ورته انورټډ کپ ان هند کو ډبل ټاپ دی ډبل باټم دی دا وګوره ډبل باټ ډبل دا مثال ډېر زیات دي کې شان دي کنه پینټ دی ګوره ټول تا چې خي پیټرن ساته خي دلته په چارت باندې اپلای کولای شي همنګ انډیکیټر تر از ګوره 4 اور ولیم دی موږ سره دا اوس تاسو دې کې ګوره په سرها او دې کې دی ګوره آټو فیبوناچي ایکستنشن هم تا خي درته همنګ چې فیبوناچي ویلې درته په اتومات شي څنګه کې چارت کې اپلای کوي درته خدا ډیر زیات راځي بیا چارت خو یو وړ کې نه یې نه دا وګوره آټو فیبوناچي ریټریسمنت وګوره دا چې وایي مستقیم تا ته فیبوناچي ریټریسمنت څنګه کې په چارت کې درته خي درته وشتاهي درته خي 0.550 او 61% او 78% او 32% دا ټول تاسو څنګه کېرته په اتومات شکل باندې تا ته خي درته ګور آټو ټرند لاینز خي درته وګوره یعنی په دې کې ډېر زیات ټرند انډیکیټر تاسو کدا چک کې مثلا څه به موږ ګورئ صحیح ده هر یو په چارت باندې تاسو اپلای کړئ دا تاسو په یو وخت کې کولای شئ دوه اپلای کړئ ها پریمیم کې تاسو به ډېر کولای شئ تاسو پریمیم نه دي پریمیم پیسې غواړي مثال زه دا په چارت باندې اپلای کوم تر اعظم چارت څه شو اوس دا وګوره مثال دا ما سره چارت ته اوس ما پکې ایمه 50 کړه خو زه باید دا ختم کړم ها اوس هیڅ انډیکیټر دی باندې نشته چې په دې نشته ته براشه دلته انډیکیټر ته او ټیکنیکل خدا دی کنه او چې هر یو واړ مثال زه غواړم چې بیا کم دا به اکټیو کوم ها دې ته فیورټ ول کی دا به ستا فیورټ ترازی کوم څه ترازی دل ترازی ځکه بعض انډیکیټر مهم انډیکیټر دي نو هغه مثال د لیکم یو ټی بوټ ګورا یو ټی بوټ لیکم دا وګورم دا تا ته اتومات اخیستنه او خرڅونه خیدر ده چې بای او سل کته مارکیټ کې څو بيخي نه وای دا ان کوي ګور دا ان کوم ګور ما چې پکړه دا ما ځان ته پی فیورټ کړه دا دلته ما ته راغله دا ما ته فیورټ موجود ده ها ویني پلان شکل باندې ځکه دا دلته په سرهاو انډیکیټر دي کنه ته بیا ګرځيږي په سي نو کته کوم انډیکیټر خوښ شو فیورټ ته به اټ کې اوس دا وګورم ما فیورټ ته یو ټی بوټ الرټ اکټیو کړه ده ها نو زه دا که اوکے کم په داسې ما کلیک نو کلیک سره وګوره اکټیو کیږي ها د یو بل شکل دا ګوره دینه بغیر دا ډیلیټوم دا بل ګوره ما فیورټ کې یو ټی بوټ ده ها امدا مې وکړه لاندې مې وکړه الرټ کوم ګوره ها یو ټی بوټ الرټ ها وګورئ دا د اپشن درکړې وره ها چې بای اوس دا صحیح مخیزي نه صحیح نه خيزي بس کینه ورته سبحان الله بای دی هغه د مړی دی خورای خرڅوي ورته وای مفت کی زحمت مکو ورته وای نه کول کی دا وګوره دا چې چارت کې نه
تا ته ډایرکټلی کې بای سیل دا وګوره دې زون کې چیرې کړی دي کوم زون چې مارک کړی و صحیح خېږي که نه اوس دا وګوره مثال دا ټول د هر زون چې ته چک کړي دا وګوره ها په دې دا وګوره مونږ مارک کړی و که نه اوس دا وګوره بای دا وګوره سیل دا خو کې کنفرمیشن ته ګوري که نه اوس دا وګورئ ها دلته وګوره څومره صحیح ده ها کنفرمیشن یې ورکړی وی کنفرمیشن څه دا تاسو سیګنل درکې هرته ښه دا کنفرمیشن څه سیګنل درکې خوشي سیګنل درکې هرته په دې باندې کار شوی ده سکرپټ شوی په دا کوډینګ شوی ده به دا مغه ټریډرا مطلب ورته وایي که چېرته مثال په دغه زون کې دا کینډل منځته راغی بای ولیکه ورته او موږ کوم شیان چې درسونه ویلې دا آټو سکرپټ شوی ده سکرپټ دې ته ورکړل شوی ده لیکل شوی ده ورته اوس چارټ چې کله هغه خاصیت ځان ته وګوري څنګه کې هماغه شی ورته بای درته ولیکي درته اوس دا وګوره په دې سپورټ کې ها په دې سپورټ کې تاسو وګورئ دا موږ سره شین کینډل جوړ شوی که نه موږ سره نو موږ سره چې جوړ شوی دا موږ سره حرامي کینډل جوړ شوی ده بله شي حرامي کینډل جوړ شوی موږ سره په سپورټ کې هغې نه بعد وګوره مکمل انګلفینګ کینډل لګایا ده غټ انګلفینګ کینډل ده خو په چې ده په H1 کې ده دا که ته په هر زون کې ګورې په هر یو ټایم فریم کې ګورې تا ته ښایي درته ها M15 کې وګوره ها دا وګوره دلته ساین د چی ده انګلفینګ ده که نه چې لیکلی دي ورته بای په دې باندې بای که پرېږده خو دلته وګوره په دې موف ځای چې لیکلی دي بای مارکیټ څنګه شو مارکیټ څنګه دا وګوره دا د کینډل موف ته ګوري اوس دا وګوره تا مکمل بولش انګلفینګ راغلی مطلب غټ کینډل راغلی خو چې لیکلی دي ورته هغې نه بعد مارکیټ څنګه شوی ده اوس بای په کوم ځای کې ده د بای د کینډل په کلوزینګ سره درکوي درته ښه چې کله کینډل کلوزیږي بیا دا سیګنل درکوي درته او چې کله دا کینډل کلوز شوی ده ویل بای خو که تا دلته بای کړی و په دې زون کې نو اوس به څنګه ایس ایل حتما باید دلته وای که نه نو وګوره ایس ایل ختم نه په کنسلټیشن کې دا ډېر رول نه لري کنسلټیشن کې د خرابوي خو په ټرینډینګ مارکیټ کې ښه سیګنل درکوي درته دا وګوره دې ځای کې دا کینډل چې کلوز شوی ده درته یې ولیکل سیل اوس بیرش انګلفینګ ده که نه ښه سیګنل ده ګوره ها که تا دلته انټري کړی وه دې ځای کې ها وګوره ایس ایل کوم ځای کې وي ایس ایل بره وي او ټي پي 1-2 ته راشه ها دا وګوره 1-2 نه ډېره زیاته ده تقریبا هماغه 1-1 کې حساب کې 10 درکوي ټي پي درته که 1-2 حساب کې هم دغه صاحب پورې تقریبا بیا هم 1-2 ده ها چې دې بېرته بای سیګنل ورکړی ده نو دا شو مثال دا اوس انډیکیټر خاصیت ده ګوره ته دا فیوریټ کولی شي اوس په دې وخت کې ته یو بله ماټ کولی شي مثال زه راځم همدلته آټو فیبوناچي ریټریسمنټ ټول کې اپلای کوم ها په دې کلیک کوم دا وګورئ په اتومات شکل څنګه کړم زونې اټ کړه خو کم یې اټ کړه فکر مو دا ورته بیرش ته ګوره بیرش درته اټ کړه موږ دوه قسم اټ کوو که نه یو ډاون خانه ده اپ سایډ ته یو اپ سایډ ته ډاون سایډ ته ده ها نو ګوره موږ سره لاندې ډسکاونټ زون شو بره پریمیم زون سره بره شو دا وګوره دا 78% ده دا 61% ده دا 50% ده دې جنه ډرا کړی دې جنه دا وګورئ د دې جنه ډاون ډرا کړی اوس دا وګوره دا تاسو راتلونکي ټارګټ هم ښایي درته راتلونکي ټارګټ کوم ځای ده دا ځای ده بل راتلونکي ټارګټ کوم ځای ده دا ځای ده صحیح شو او که ته بای کې بیا ته یعنې ته بای یا هندل ته کولی شي ها که بای ته منتظر پاتې کېږي بل بای کوم ځای کولی شي
اوس ګه دریم نشي کولای چې دریم اټکای درته وایي مثال چې پریمیم بای کړ شي کوم پریمیم بای کړ ته وایي مثال زه ولیم کوم ورته نګوره نه اخلي نه دا ګورم indicators determine like in the pie chart pattern such as hard ګوره بیا دغه پریمیم ګوره بیسک دی او پریمیم دا ګوره ریکمند شه دا پریمیم دا دا بر وګوره پریمیم د ټول چارټونه بنا کې دا ګوره هډ اینڈ شولډر شامل دا ورته چارټ معلومیږي تا مخې با چارټ خبره وکړه تاسو دا وتا تاسو ټول څنګه کې پنه کې درته نو اوس ګوره بل ته مثال ایمیل سرچ کې پکې ایمیل نو ګوره ایمیل کې موږ سره شل 50 سل 200 دا یو ایمیل ده تاسو به دا ځان د مارک کوي صحیح شو دام چې وهل نو دې مثال دا نور ختم کړي نه ها ساکت نه دا ختم کړي نو ایمیل به ځان ته چارت کې همیشه پرې دی سماده چې ایمیل به ځان ته مارک کی چې مارک د کدا په کلیک کې نو په دې کې څلور دانې دي شل 50 سل 200 یعنی دا ته د پرایس حرکت د شل روزه خی 50 روزه خی د سل روزه او د 200 روزه سابقین ته تخیل درته کندل سي افهم دا خط ته تخیل درته نو ته براشي فقط ځان ته دغه دو پرې د دو بس نه کوي درته شل او 50 ځان ته پرې صحیح ده 200 وتا ته به لانګ ټرم ټرند خي شي خي لانګ ټرم ټرند ته خي 200 ورته ته پټ مونږ خو اکثره په ټرند باندې ټریډ کوو دا وګورئ چې دا دغه کومه اولنې چې دا شل د دوم 50 د دریم سل دا د دریم که ختم کوم دا وګوره اوس په لانګ ټرم کې دا یورو څنګه دا ډاون روان ده کنه ګوره لانګ ټرم کې چې دا یورو ډاون روان ده هر کله چې دغه ایمه یو بل کراس کی نو خو ټریډینګ فرصت منځ راځي چې یو بل کراس کی نو خو ټریډینګ فرصت لاسته راځي که په بیرش کې کراس کړه او ګردي چې په مارکیټ څنګه او اپ ټرند کیو دا وګوره ها 200 ایمه څنګه لاندې ده کنه اوس دغه ځکه وګورئ تاسو په دغه زون کې ها د شل او 50 څنګه کړی دي یو بل کراس کړی کنه نو چې یو بل کراس کی مطلب څه خد ټریډ فرصت ده ته به انټری کولای شي مقابل جهاد ته صحیح ده چې کوم طرف ته کراس کړای وي ها دا وګوره بیا روان ده مسه ها ګوره حکم ځکه به دا شو دلته کراس شو به دا اندینه بعد تسل کولای شي همدغه خپل سپورټ او ریزिस्टنس رول هم لري تاسو سره همدغه خپل د ایمیج دي ایمیج خپل سپورټ او ریزिस्टنس رول هم لري که پرایس تی بره ویلانی سپورټ خاصیت لري که پرایس تی نجیب خطه وي به چی دا به د ریزिस्टنس خاصیت لري دا وګوره دا 200 ایمیج هم سپورټ دا غټ سپورټ دا دلته وګوره چې هر ځل پرایس دې ساحه ته راځي به ته پورته کیږي ها دا وګوره پورته شوی کنه چې کله لومړی کراس کې دوهم ته وګورئ که په دوهم کې ریاکشن او خود هم تاسو اخیستنه کولای شئ که دوهم کراس کو دا وګوره مثال دوهم به تکرار شوی اوس کنه دواړه کراس کې دا شل د 50 دا چې کله 50 بره شو مطلب څه چې نور سل ته چانس ده بیا به سل کولای شي ها اوس دا وګوره د 50 بره شو شل کته شو دلته خسل ټریډ کېدلی شي ها په دغه سره خسل ټریډ کېدلی شو او ټي پی ورته مسې 1 2 یا 1 3 ها خیال مده ورته ګوره کومه سایه تر ورسېده 200 ایمه تر ورسېده 200 ایمه هم څنګه د موږ سره سپورټ زون لري کنه مطلب کنه نو به ته چې پرایس څنګه شو برجک شو ها دا وګوره یو ټیمپوري ډاون او خو فیک اوټ منځ راغلی بیرته څنګه شو کینډل برا کلوز شو ها چې برا کینډل کلوز شو نو بیرته چانس چیو بیرته چانس ته اپ کړو نو ته په چارت کې چې پرې دی ته وزن د په چارت کې ایمیشن او 50 پرې دی ها دا 200 هم ته ختم کړه نه
اوس ایمه کوم ځای کې دواړه بره دي که نه پرایس لاندې ده که نه یعنې مارکیټ ډاون روان ده چې روان ده ډاون روان ده دا تا سره مرسته کوي چې ته مارکیټ مشخص کړي اوس بیا لپاره پرایس باید کوم هلته راشي ګوره پرایس د ایمه لرې ده چې پرایس د ایمه لرې ده مطلب څه چې پرایس نور ځان بیرته رسوي یعنې دلته اوس موږ بای انټري کولی شو کوم انټري کولی شو د بای انټري کولی شو دلته موږ تر څو پرایس چې ته ورسېږي ایمه ته بیرته ورسېږي بیا به ایمه سره ته وګورې که چېرته بیرته ډاون سیګنل درغی بیا به سیل کې او که ډاون سیګنل در نه غیرته نو بیا به کراس ته وګورئ وبه ګورئ چې دا کینډل څنګه شي د ایمې نه بره کلوز شي چې بره کلوز شو نو بیا به څنګه کوي بیا به د ایمې کراس ته وګورئ چې بیرته شل څنګه شي شل بره شي او 50 ښکته شي بیرته تر کومه چې شل ښکته پورته وي اپ ټرین وي چې کله 50 بره شو بیا ډاون ټرین ده صحیح ده نو دا د ایمه خبر د ستا په چارت کې باید ایمه موجوده اوسېږي لومړی خبره دوهم دې نه تاسو کولی شئ د سپورټ او رزسټنس کار هم واخلئ مثال راشه بل دغه ګورئ انډیکیټر ته راشه مثال زه دغه آرډر بلاکس ګورم او بي ګورم یا فیر ویلو ګیپ ګورم هم صحیح ده اف وی جی فقط اف یو جی ولیکه که اوس څومره راغله ها په زرهاو د ګوره اف یو جیانې موږ سره دي دا هر چا بېلې بېلې جوړې کړي دي اوس هر چا بېل بېل سکرپټ ورکړی ده ورته اوس دغه اف یو جي تقریبا 19 خلکو استعماله کړې ده دا اف یو جي دا بل وګوره اف یو جي آرډر بلاک وګوره لکس الګو وګوره عموما دغه لکس الګو چې دا ډېر زیات مشهور دی بیا خو تاسو هغه یو ګورئ چې ډېر زیات استعمال شوی اوسېږي اوس دا یو 19 خلکو استعمال کړی ده ها زه پې کلیک کوم چې دا ماته څه شی کوي ها چې ګورئ دا ولې دا اوس ډېره مهمه ده ولې ما تاسو ته ویلي ول چې کوم اف یو جي ډېره مهمه ده ول چې پرایس ته نږدې اوسېږي اوس پرایس ته کومه نږدې ده دا وګوره بل اف یو جي کوم ځای کې ده دا وګوره صحیح ده نو ګوره اف یو جي درکړل درته ها دا اوس ډېر اعتبار وړ ده وګوره ها هر ځای کې تا ته اف یو جي درکړل شول ها په لاندې شکل کې ته اف یو جي نشي مارک کولی دا اف یو جي ده ها دی درته مارک کړل درته اوس دا وګوره ښه ټریډ فرصت ده که نه ها د اف یو جی اف یو جی اف یو جی ته بس دلته د پرایس ریاکشن ته ګوره اوس د همدغې ایرو تاسو ریاکشن دلته وګورئ که چېرته مثال بره کلوز شو نو بیا به انټري وکړي او دا نیکسټ اف یو جي به څنګه کړي ټارګېټ پکې ځان ته او که همدلته بېرته ریجیکټ شو نو بیا سل انټري وکړه صحیح شو دا اف یو جي شوله ها که زه راشم آرډر بلاک هم ځان ته مارکم دلته د ایمې هایټ په دې هایټ کېږي ښه هایټ کړله خو باید ډیلیټ شي او نه کېږي دلته خو زه ګوره اوس ګوره ډیلیټ ومې ده اوس راځم آرډر بلاک زه ګورم دلته لیکم زه او بي لیکم صحیح ده یا آرډر بلاک لیکم ورته اوس دا بره وګوره دا بره مارکیټ سټرکچر آرډر بلاک د 8,000 خلکو کار کړی ده دا دوهم څه ده پسې آرډر بلاک فایندر 9,000 خلکو استعمال کړی تاسو هم دا کلیک کړئ اوس ګورو دا څه کوي ها دا وګوره آرډر بلاک هم ماته په نښه کړی د دې ساحې نه پرایس غورځېدلی او همداسې نه کړی ماته بعض ډېرې ګډې وډې اوسېږي سره به نه پوهېږي صحیح ده تاسو کله مطلب بل انتخاب کې ځان ته وګورئ بل آرډر بلاک ځان ته وګورئ دا خپل سیټینګ هم لري بیا په سیټینګ کې بعض نښې درکړي د هر یو درته دا وګورئ مثال د هر یو تاسو چې اپلای کوئ بیا ځان څخه خپل سپیسیفیکیشن لري بعضې
نو به تاسو ټول وګدا وګورئ ها ټول مطالعه کوي نو غاټ شیان پکې لیکل شوي ورته چې دغه شی دا اډر بلاک اوسېږي دغه شکل دا دغه شکل دا بلا خبرې پکې موجودې اوسېږي دا وګورئ دلته اوس بلش اډر بلاک دیجی نه جوړ شوی دا وګور دیجی نه د سې چې بار بار دی به تا د اډر بلاک نه کې مګر یو اډر بلاک ته انتخابي صحیح ده اوس دا وګور دغه جهان دي ته اډر بلاک انتخاب کړی دغه جنه موو نه دا وګوره دا ویني دغه جنه دا اډر بلاک انتخاب شوی دا بلش دا وګوره دا بینش ده ها دیجی نه ورزید لکه نه پرایو مووز کنه دا وګوره دغه ساينه د تا ته مارکر او زاب غټ لیکلي بیرش او بي ان بیره پاتې قیمت دلته راځي ډاون شوی ده بل چې پرایس پورته شوی چې بیرش پرایس نه راوړځي اوسېږي نو دا اوس موږ دا شکل باندې شو کولای شي مثال دا ډیلیټ کې بل پکې وګورئ بل تاسو ښکارا شي چې کوم اسانه اوسېږي تاسو لپاره دلته بل چک کوي اډر بلاک چک کوي وګوره بل هم وګورئ مثال لکس وګورئ دا چک کوي تاسو دا سوي دا اپلای شو که اپلای نشو دا د اډر بلاک خبره هم شوله تاسو راشي مثال ورکړئ تاسو سپلای ډیماند ورکړئ ورته سپلای ان ډیماند دا وګورم سپلای ان ډیماند ګور هر څه پکې راځي دی کې بس دا کلیک کې تاسو دا وګورئ سپلای او ډیماند هم تاسو څنګه کوي د تمار کوي درته ها دا وګورئ دا نه چې وګورئ سپلای او ډیماند درته मार्क कर लेता है स्मार्ट वे दाची गड़बड़ी मंडे वही रावी को ख्याल दा होता लगा जूम किया हो शे का जूम आउट की बल शे शी हम दे शक्ल बांधे सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऊपर हम मुश्तबकी دا ختم کوي او سپورټ ریزिस्टेंस یې کوي صحیح ده د خط په شکل ته خو د سپورټ ریزिस्टेंस درته او دا چې شو ریزिस्टेंस او دا سپورټ او دا سپورټ چشنه مارکړی ورته دي څه کوی نشي راته نه اوس ګور یو زون خبر ده دی فقط شي کړی دی سوینګ های سوینګ لو مارک کړی دی یو خاصیت په اساس باندې مارک کړی سوینګ های او سوینګ لو په اساس باندې مارک کړی دلته مارک کړی د مارک کړی دا ګورو سره دا فیک اوټ د صحیح ده نو دا وګړه سپلای او ریزिस्टेंस نو په دې کې په صلاحو انډیکیټر دی ښا مارکیټ سټرکچر چې تاسو ما ویلې مارکیټ سټرکچر کوم اصلاحات تاسو ویل ټول پکې لګره ها مارکیټ سټرکچر باس چاک ګره مارکیټ سټرکچر بریک دا وګره ټول په دې کې راځي ورته اف وی جی مثال تاسو ډیلیټ کړئ نو ډیپند تاسو باندې کې چې څومره تاسو په دې کې کار کوي نن کې نه ټول چک کې ځان سره ګره چاک او باس ټول ته تخی چاک خبر ده به چاک باس چاک باس دا چې کنسولیډیشن نه خبره وته ده چاک کړه ده پدې زیگزاگ موو هم پکې کې موجود سي ښا زیگزاگ څنګه وي تاسو مارکیټ دا چیک کو دلته شاید پدې کې زیگزاگ موو هم موجود سي نو دای موږ خدای مسایل دی وګورئ نو پدې کې ډېر زیات عموما
چارت څومره ساده اوسي کومه بهتر ده ستا چارت کې به ډېر شیان نه اوسي زما د چارت کې یوازې ایمه کاروم خلاصه ده ایمه کار کې خبره ختمه او کنه هغه تحلیل تخپل کې دغه فقط د ایمه بعد مطلب څنګه کې آر ایس آی په کې مطلب وګوره ایمه په کې وګوره سٹاک آر ایس آی په کې وګوره ها سټاتستیک سټاکستیک دغه شی ده سټاکستیک ډایورجنس دا کو لاګ دی خل دا ورته دا اوس لاګ دی اوس دا ته به مطلب څنګه کوي هغه ریل شیان ته تخیدا ګرانی کنه هغه دا کیږي 200 300 سل دار بازی لیکرتا به اون کال لپاره میاشت لپاره دا سټاکستیک کنه دا سټاکستیک چې کوم دی مثال دا اوس خدا دا به تاسو کې انسټال کې پکې دا مهمه ده بیا د دې درې فکم پنځه دې سیټینګ معنا مې شوې ده وې دې سیټینګ ډیر مهم ده موږ سره دا 12 شي دا بدري شي او دا بل هم درې هم دا وګورئ دا وساسه به هم رسته کوي دا وګوره اوس د بای لپاره ښه فرصت ده ولی سټاکستیک چې دا کنه دا ډیر ښه اوسي به نسبت آر ایس آی ته هم دا ډیر مهم ده تاسو دا استعمال کوئ صحیح شو سټاکستیک استعمال کوي او ایمه استعمال کوي اوس تاسو وګورئ سټاکستیک کوم ځای کې ده اتو کې دا ګورم خو تاسو وګورئ کراس ته کنهشته پکې یو بل کراس کړي خیال دا ورته دا اوس کراس کې ده ها دا ځل پورته کما تاسو دا وګورئ یو بل څنګه کړی دی کراس کړي کنه او خپ ډاون کې ده خپ ډاون کې نو خدف د ټریډ فرصت دا وس دا وکړه یو بل کراس کړي دی دا وګورئ کراس کړی دا نو چې کله دا یو بل کراس کی په سپورټ کې تاسو کولای شئ څنګه وکړئ بیا انټری وکړئ بای انټری تاسو کولای شئ سم ده دا پر ریزسټنس کې دا وګورئ چې کله بره تله اوسېږي او کراس وشو دا وګوره ها دلته ته کولای شئ دلته بای انټری وکړئ په داخل کې به کنسلټیشن ده دا وګوره اوس په هر ځای کې تاسو ګورئ دلته پرایس راغورځېدل کنه دا وګوره کراس کړی ډبل ټاپ جوړ شوی دلته پرایس څنګه شوی ده مستقیم برتله ده دلته وګورئ چې یو بل کراس کی تاسو د سټاک نه سټاکستیک نه هم استفاده کولای شئ ښه سټاکستیک به هغه ده آر ایس آی ده ولیم د مزه شخص ما ولیم نه کار کړی زه ولیم کار نه کوم به ولیم په دې خاطر ښه چې هغه تاسو به فیک اوټ به خې درته بیا فیک اوټ ته خې مثال دا فیک اوټ دا یا بریک اوټ ده چې کله بریک اوټ راځي تاسو ولیم ته ګوي چې ولیم کجیګو خو بریک اوټ ده که ولیم خطه ولو بیا چې دا فیک اوټ ده بیا نو ولیم باندې بعضی خل ټریډ کوي ولیم ماستر کوي بعضی خل یوازې آر ایس آی ماستر کوي اوس بعضی خلک دي لکه دا سټاکستیک چې دی اوس دا ماستر کوي انډیکیټر کې ډیر شي نه کاری سمجه چې ستا چارت سمپل وي هم بهتر اوسېږي ښه چارت دی بیٹ سمپل اوسېږي تاسو تحلیل خو کې ستا چارت به څنګه وي ډیر سمپل اوسېږي تاسو ستا تحلیل خو شي تاسو کله چې تحلیل خکېږي نو به ته کولای شي خزانه ټریډینګ سیټ اپ برابر کړي ولکه دا اوس وګوره اوس کلیر چارت ده چې دا کلیر چارت ده چې به ځان ته اټ کپې لاړشه یو بل څه پکې اټ کچي ایمه دا ایمه یا ام ای مووینګ ایوریج پکې انسټال کا صحیح ده مووینګ ایوریج پکې څنګه کا ځان ته برابر کا هم دا لمړی تاسو ځان ته واخلم دا بس نه کوي نو دا باقي تینا ختم کوي تینا سمپل چارت دا سټاکستیک دا او ایمه دا نور کینه سپورټ ریزिस्टेंस ځان د پکې ډرا کا اوس دا ځون شي دا سپورټ دا کنه اوس پرایس په کومه ساحه کې دا سپورټ کې دا پرایس کنه ها دا کوم سپورټ د سو ویل شي آر بي اس دا ریزिस्टेंस دلته چیو دلته اس بي ار او دلته چی شو اوس آر بي اس دا
ځکه ریزسټنس مات شو چې شو سپورټ کې اوس تاسو وګورئ څومره کنفلوئنس موږ سره موجود دی اوس پرایس په کوم ځای کې ده ګوره که چارټ مو سمپلي څومره ښه ښکارېږي هم وګورئ خیال مو ته ورته چارټ مو سمپل وي تا ته مارکیټ نوما ډېره ښه ښکارېږي درته چې مارکیټ کوم خوا روان ده ګوره سپورټ مې ځان ته وټاکه پکې H4 سپورټ ده صحیح ده H4 کې ما ځان سپورټ وټاکه سپورټ وشو کنفلوئنس وګورئ H4 کنفلوئنس لرو مونږ که نه دلته وګورئ چې یو تقریبا یو بل سټاکسټیک هم څنګه ده ان سټاکسټیک هم موږ سره کراس کړي یو بل دي یو بل څنګه کړي دي کراس کړي دا وګوره سټاکسټیک څنګه دی بل کراس کړه چې کراس یې کړه او پرایس هم کوم ځای کې ده اوس او سټاکسټیک کوم ځای کې ده په 14 کې ده یعنې په اوورسولډ کې ده اوورسولډ کې ده یو بل کراس خطونه یو بل کراس هم کو او بره پرایس په چش کې ده بره پرایس په سپورټ کې موږ سره ده چې بره پرایس په سپورټ کې ده هغه کراس هم کړه نو دلته موږ څه شي کېدلی شي یو ښه د انټري چانس برابر تللی شي تاسو به راشئ دلته منتظر پاتې شي کنفرمیشن ته M15 ته به راشئ بېرته او په همدې زوم باندې تاسو کنفرمیشن پیدا کوئ شی پیدا کوئ کنفرمیشن پیدا کوئ ها کنفرمیشن به څه وي سکینډل شین جوړ شوی که نه بشین کینډل جوړ شوی مطلب ته اوس انټري کولی شي ځکه ما سره سپورټ زون ده سټاټسټیک څنګه ده سټاکسټیک دا وګوره یو بل کراس کړي هم دلته دي M15 کې هم یو بل کراس کړي دي نو هم په اوورسولډ کې ده چې په اوورسولډ کې ده پرایس په سپورټ کې ده H4 نو ښه چانس چې ده د ټریډ ده ما سره یا منتظر پاتې شه تر څو دلته ما سره کلیر ساین آف جوړ شي ما سره کلیر ساین به څه وي چې دا کینډل د دې نه بره کلوز شي یا دا کینډل یې پورته شي دا کینډل وخوري هغه 3 بار جوړ شي که نه 3 بار مونږ ویلی و که نه 3 بار جوړ شي دا کینډل وخوري بیا هغې نه بعد ته انټري وکړه بیا به ته وګورې دلته وګوره دلته به وګورې ګوره M20 لاندې راغورځېدلی ده او M50 بره تللی که نه ته به دې کنفرمیشن ته هم وګورې دا پرایس دې ته نږدې کېږي چې نږدې شو د دې حالت ته هم وګوره دغه به څنګه کې بل ډایرکټ به کراس کړي هغه هم چې کراس یې که بس تاله به ښه چانس ده اوس وګوره کنفلوئنس لرو پرایس په سپورټ کې ده او لاندې هم سټاکسټیک هم یو بل دغه کړي دي تاسو به په پرایس کې ځان ته ایمې پرېږدئ سټاکسټیک به هم ځان ته پرېږدئ سټاکسټیک به 12 3 به کوي صحیح ده دا به ستاسو سټاکسټیک شي چې کله یو بل کراس کوي نو چانس څنګه وي چانس ډېر ده د انټري اوسېږي په دې هیله باندې چې